السلام علیکم ورحمت الله. د جعفرهان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اولو ورځو د کپتان او د افغانستان د کرکټ د بورډ د ادارې د کمیټې د بنسټګر د ډلې څخه العدد نوري صاحب را سره د اول خو ډیره مننه کوم چې تاسو پروژه کې البته سهار وختي د په کابل کې موږ ته وخت راکړ. خبرې ډیرې دي، غواړم نن تاسو سره بیخي داسې په جزئیات او په تفصیل خبرې وکړو. العدد نوري صاحب څوک دی، څنګه په افغانستان کې کرکټ شروع کړ، ولې شروع کړ، د کوم ځای نه کرکټ چیرته ورسو، او افغانستان چې اوس په کوم حالت کې دی. تاسو دغه تصور درلودو چې افغانستان به یو وخت کې چې تاسو هغه سخت ورځو نه کرکټ شروع کړ په افغانستان کې چې کرکټ چا پیژندنه د حالت ته ورسېږي. په دې ټولو مسایلو خبرې کوو، ساده به غږیږو، په جزئیاتو به غږیږو او تاسو ته پوره وخت ورکوو چې خبرې وکړئ. له همدې راته شروع کړئ چې العدد نوري څوک وو د کرکټ په ډګر کې، د افغانستان د کرکټ په ډګر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تاسو له چینل نه لیدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د تاسو سره په دې پروګرام کې زه په ډېر دلچسپۍ باندې حاضر یم چې تاسو د کرکټ په اړه باندې خبرې وکړم. البته د کرکټ یو خدا چې موږ کرکټ کتلو او هلته ماجر ولو، موږ په ملکند کې اوسېدلو سوات خواته، او هغې سره د کرکټ سره د موږ شوق پیدا شو. خو زیات وجه شوق د موږ هلته پیدا شو چې کله پاکستان دغه وګټلو، د جام جهاني وګټلو، او هلته نو په دې وخت کې موږ بیا له سواته راغلي وو، تازه پېښور ته هلته یې موږ کاروبار وو. نو په پېښور کې په شیرو جنګۍ 400 روډ باندې یو ځای و، دلته اوسېدلو. خو شایباغ ته به راتللو او ما ولیبال هم کولو، خو دلته به مې کرکټ هم کولو. نو داسې شو چې ما ټینس بال یو ټورنمنټ و، زه به خلکو ځان سره بوتلم، ما لږ قد مت ښه و، بس ما ته یې راځه بالینګ کوه، ما به بیا به زه یو چا بوتلم. نو دلته یو کس و ژوندی دغه سړی عرفان بابو نومېده، او دا راغلی و د دې ټورنمنټ سیل یې کوو. نو زما بالینګ یې چې وکته، ما ته ویلې چې ښه قد و قامت دې ده، تا نه یو ښه بالر جوړېدی سي که ته صحیح کرکټ وکړې. ما شوقي سړی وم، ورته ویل معلم داوود ته سره ځم. وایم داوود چې معلم داوود ته سره ځم، هغه د ډان کلب مشر و چې هغې نه ارشد خان، کبیر خان، دا ټول دغه ډان کلب نه د پاکستان ټیم ته تللي دي. او تلم داوود سره هماغه ساعت ورسره ولاړم. لنډه داسې درته ووایم چې هغه ساعت ورسره لاړم، ما ورسره بالینګ شروع کړ. موږ په ټینس بال بالینګ کړی، په هډبال مو دونه زیات نه و کړی. نو واقعیت خبرې دلته یو جالبه خاطره دا ده چې کله مې د هډبال بال لاس کې ونیو، نو دا مې چې کله تعود یا ټینس بال سره ډېر غټ فرق درلوده، نو دا مې لاس نه خوشې سو. ان د دیوال نه مې پاسپورټ تاس وغورځو، هغه د جیمخانې دیوال نه مې پیرون وغورځو. بل ځل مې ویل لږ کلک ونیسه، نو دا مې چې کلک ونیو، نو چې لاس مې تاو کړم، داسې مې لاس کې بند پاتې شو، دا د خپلو پښو مخې ته ځای مې وویسته. په سره د هډبال سره زه خوشحاله وو، او دا لاس مې ورسره جوړ سو. بالاخره موږ شروع وکړل، او یعنې 3-4-5 میاشتو کې دوی یو میچ کې چانس راکړه. ښه مې یادېږي، سیول کوارټرو په نامه یو ځای و، هلته یو ښه ټیم سره میچ و، هغې کې ما ډېر ښه بالینګ وکړو. نور نه پوهېدم چې زه څنګه ښه بالینګ کوم. وروسته پوه شوم چې زما نیچرل آوټ سوینګ کېږي، او بیا کولی شي چې ته ان سوینګ وکړې. خو ښه شو الحمدلله. نو باعث د افغانستان ته د کرکټ د راتګ به اوس درته ووایم چې هغه دا ولو چې موږ 19 کلونو ته امتحان ورکړ، او هغه زه هغوی سلیکټ کړم جیمخانې نه، دننه هغه ارباب نیاز سټیډیم ته لاړم. دا جیمخانه خو په خیبر پښتونخوا کې کوم کرکټ کلب دی؟ دا شایباغ کې دننه جیمخانه او د ارباب نیاز سټیډیم خوا په خوا دی، خو جیمخانه ډېره پخوانۍ ده، او د ارباب نیاز سټیډیم یعنې د تاریخ په لحاظ تر هغې وروسته یو صحیح منظم سټیډیم جوړ شوی. تاسو د پاکستان کلونو ټیم ته امتحان ورکړ؟ هو هغې ته مو امتحان ورکړ. نو چې امتحان مو ورکړ، دوی په ډېرو کمو بالونو چې ما وکتل، زه انتخاب کړم، وایي راځه بس دا خو ډېر ښه بالر ده. معاذالله چې زه فکر کوم چې لکه چې وفات شوی، دا هغه سپورټس ډایرکټر و د هغه، او زه چې ولیدم فوري دننه ارباب نیاز سټیډیم ته وغوښتم. خو هلته یې رانه پوښتنه وکړه چې د تاسو شناختي کارډ او دا مساله چا ورته اشاره وکړه چې دا افغانۍ ده.
نو ما ته چې ورته هو افغانان و یاره بس نه کېږي شابه ابال راکوي ابال رانه واخیست. دا کوم کال و؟ دا تقریبا 93 وه. ښه یعنې تاسو د پاکستان ته انتخاب شوی وای خو په دې خاطر چې افغان وای تاسو انتخاب او نو خو رولز هم داسې ول او رولز هم دا نه اکسپټ کوله دا خبره نه قبولوله. نو ما ته چې بال راک او زه وای داسې نو زه ډېر هغه یو اوس هم هغه خوی لرم کله په دې خوی باندې میدان ګټم کله یې بایلم خو ما اراده وکړه مال یاره عمر مې هم کم و تقریبا او بس د مونږ خو هلته کاروبار و بس یو بهانه مې پلار ته جوړه کړه او ضد مې وکړ چې زه به انشاءالله افغانستان کرکټ جوړم. دا خلکو بعضې ملګرو ته مې ویلې خندلې راپورې خو خلاصه درته وایم چې یو څو میاشتې مې هلته تمرین وکړو خو لار مې جوړه کړه موږ به دغه په افغانانو به ډالر راوړل کابل ته او دلته به یې خرڅول 1 روپۍ 2 روپۍ په ډالر کې فرق و نو چې موږ کاروباري روزګار هم خو بس ډالر مې راواخیستل خو هلته مې پلار راته وویلې وایي در باندې پوهېږم ځکه ما 2 لوبې کولې او ده ویلې چې خامخا یې ما ته ویلې وایي بال ته ځې بال ته ما ورته نه دادا مالې ډالرو کې فرق ده خو خلاصه درته ډالر مې راوړل دا هم په سرای شهزاده کې خرڅ کړل. زه د دولتځایي ملګري مې د ژوندي دي کېدای چې زما مصاحبه واوري او هغوی را سره ول او د اولمپیک دفتر مې پیدا کړ په شارینو کې اوس چې تاسو ته به معلومه وي د بي بي سي دفتر ده. ما په دفتر کې 6 کاله کار کړی دی. دغه د اولمپیک دفتر او لیوال صاحب یې کولو د لوګرو دا سرپرستو په دغه ورځ باندې هم ډېر شدید جنګ روانو په کابل کې لاس په لاس دغه د تپې نادر خان په دې ساحو کې پل محمود خان کې دا د مجاهدینو داخلي جنگونه تاسو یادوي؟ دا د مجاهدینو داخلي جنگ ده 94 کال ته تقریبا 94 کال ده. نو ما ته ویلې د کرکټ په هدف راغلی و په کرکټ په هدف راغلم. نو چې کله مې دوی سره دننه هلته خبرې وکړې د لیوال صاحب د خدای وبخي وفات شوی د لوګرو ما ته یې ویلې چې والکه لیونی ځوانې دلته کرکټ له کومه څو مزې جوړم وایي ته یوازې چېرته جوړې دا جنګ وګورم مرې وایي. نو یقینا ما ته یې ویلې چې دغه د مالنه ما ته یو شی راکړي پېښور کې ووایي پاکستان کې کېږي. نو یو کاغذ یې راته ولیکلو چې تاسو ته اجازه ده افغانان راغونډ کړي پېښور کې. نو زه پېښور ته راغلم چې مختصره یې داسې درته وایم. نو په پېښور کې همدغه د شاهي باغ او کاغذ یې راته راکړلو هغه کاغذ او هغه چې کوم ټرایل موږ اخیستی هغه کتابچه مې پیدا کړه خو هغه یو کاغذ پکې نه و نور د همغه تاریخ نه تر نن ورځې پورې هر څه شته ده انشاءالله چې وخت سره به ټول تاسو ته زه در ولېږم. نو ما دغه هلته افغانان راغونډ کړل او اعلان هم وکړ او ډېری افغانان راغونډ شول تقریبا د دې شاهدان هلته نور پاکستاني ملګري هم شته ده. نو د شاهي باغ د ارباب نیاز سټیډیم سره په خوا کې جیمخانه ګراوند ده د جیمخانې ګراوند سره په خوا کې عثمانیه ګراوند ده چې هغه یو لوکل ګراوند و. دغلته یو جومات په شاهي باغ کې د جومات په خوا کې هغه پاکستان ته شاهي باغ ته کله تاسو تللي وئ هلته به م لیدلي وي انشاءالله او هغه کسان چې ما مصاحبه اوري هغوی ته اندازه کېږي. نو دا چې یو سیمټي پیچ فورا جوړ کړ او سیمټ والا اسانه جوړېده دا هم جوړ کړو. دغلته م افغانان راوغوښتل په یوه هفته کې او هماغلته موږ دغه تقریبا یو 10-15 کسان انتخاب کړل او هماغه وخت نه سیمټ مې په خپل شخصي مصرف جوړ کړ که نه د کابل نه هر څه په اما دا قصه چې کومه کوم ځای پورې موږ شخصي مصرف کړی بیا هلته درته وایم چې دې نه وروسته بیا ما شخصي مصرف نه ده کړی. څنګه مو راټول کړه هماغه چمګاوان مو په ورځپاڼې کې مو اعلان وکړ خبره چې اکثر افغانانو چې کرکټ کولو موږ پیژندل نو رابطې هلکانو یو بل سره وکړلې ما په اندازه چې داسې راته یادېږي چې 28-30 کسان راغونډ شول او بس هماغه مو خپل پریکټس ځای انتخاب کړو همالته مو تمرین شروع کړلو همالته مو دغه کسان چې کوم جوړ کړل د افغانستان په نوم باندې نو هماغه وخت نه زه هم مشر او هم کپتان شوم. نو دا 2019 او تر 15 پورې راغونډې کما نو اصلي علت دا و چې تاسو د 19 کلنو ټیم د پاکستان د انتخاب شوی خو په دې خاطر ونیول شوی چې افغان وای همدغه انګیزه شوه چې تاسو دغه علت بالکل او په دې کې یو علت بله مو چې متصل د ما سره یو ځای د ما ورور خالقزاد نوري په 15 کلنو کې انتخاب شو لاهور ته هم بوته
لاهور قذافي سټیډیم کې په کیم کې هغه عین چې زه رخصت سوم عین همدا شی دیم رخصت سو لغه جینا او دغه د وخت لوبغاړي چې څوک دي جان نثار چې تقریبا پاکستان فرست کلاس او پاکستان نېشنل ټیم پورې تقریبا غالک تل دا او فضل اکبر پرانی چې هغه پاکستان لپاره ټول وکړي په افغانستان پاکستان کې مثلا پاکستانی چارواکي وایي چې زرګونه او لسګونه زره افغانان شته چې د پاکستان شناختی کارتونه پاسپورتونه لري پس فکر ته سره پیدا نشو چې راځي او غټ چانس د پاکستان شناختی کارت خو اصلا فکر خو به وخت کې ما ته یاد نه دي پیدا شوی به خدا د وطن خبره او د غوی د قسم لهجه کوم عربی ما سره وکړه هغه ما باندې ډیره درنده تمامه سواله ما ته چې پلار هم کله به خبرې کولې موږ ډیره لویه کورنۍ د پلار او ترونو ورونو الحمدلله لویه کورنۍ نو په دې څومره کورنۍ کې زما پلار لس یولس ورونو نو ما ته به چې کله خبره کوله یو ځل به کوله یو چاته پوښتنه کړل وای بس یوې سړی خبر نو زه هلته نوري صاحب خبرې م کوو کله شاته شي چې دغه د هډروم دغسې چې تصویر مې پوره لیدونکو ته موږ ته راشي نو بیا څه شول نو اته شوي افغانان مو راټول چې کله دغه 95 پورې دلته خپل لږ لږ تمرینات سره کول او بیرته د ډان کلب سره هم لوبېدم او د افغانانو ته مې دا ځای جوړ کړ او هغوی سره ما ښه پرفارمنسونه کول د ډان کلب سره ایز ا بالر هغوی سره لوبېدم مین بالر هم د هغې او خالق داد هم لوبېده نو خلاصه په 95 کې زه بیا ځل کابل ته راغلم خو دومره شدید جنګ و چې بیرته وتښتېدم هېڅ چانس نه او بیرته خو ونه تښتېدلو بلکې دلته کابل کې شدید جنګ و ما سره دولزۍ ملګري ووایي دا رښتیا ډالر مو هم راخیستي وو دا هم یوړه مزار کې هم خرڅ کړل په 25 ورځو کې خو خلاصه بیرته راغلو پېښور ته لنډه درته وایم چې موږ په پېښور کې ولو د افغانستان د اسلامي امارت په هغې وخت کې چې تر چهارسیاوه پورې راغلي وو نو خوشبختانه همدغه ملا محمد حسن چې د ملا رباني معاون او ملا رباني هم ورسره دوی یو څو شپې زموږ میلمانه ول لا کابل یې نه ونیولی په پېښور کې نو هلته دوی میلمانه وو عموما ډېرو افغانانو به دا میلمستاګانې کولې نو هغه چې کله راغلل موږ به د کرکټ لباس کې اکثره کور ته راتلو نو هغه پلار ته مې چې دا زمن دی څه شی کوي هغه ورته چې دا خو ورزشکاران دي ټول زمن مې او ورزش کوي کرکټ کوي او ما دغلته خبرو کې مداخله وکړه ما زه انشاءالله که کابل هم ونیو دا کرکټ خو به راته رسمي کوي وایي زه سمه ده چې تا خوښېږي موږ پرې نه پوهېږو یقینا وکړه چې هماغسې وسول چې زه کله راغلم نو دلته یو څه لوبغاړي موږ د صرافۍ کاروبار زه په سرای شهزاده کې وم ما ورور خالق داد راغی یو د موږ ملګری ده موږ سره کرکټ کې بیا ډېر خدمت هم کړی هغه سړی ډاکټر اسماعیل نومېده سروان او د عبدالوهاب سروان چې نېشنل ټیم اولینی پلیر پاتې شوی دی هغه ورور دا راغله ما پسې چې دغه ده تاسو ښه پروفیشنل کرکټران یو تاسو کوشش کوئ مخکې موږ کوشش کړی یقینا دوی زه بوتلم مکرویانو کې یو څه کسان راغونډو نومونه به دې ټول اوس که زه یو ووایم بل به خفه سي او د بعضو ملایاتو وتلي دي خو وخت سره زه کولی شي چې یو ارشیف باندې موږ لګیا یو په دغه ارشیف کې به زه سره د عکسونو سره د هغوی نومونه ټول انشاءالله یو ځای کړم نو هغلته ورغلم چې یو څه کسان لګیا وو او د دوی هم له ما نه وروستو اولمپیک ته تګ راتګ و رابطې کړې وې دا کوم کال شو دا هماغه 95 کال دی که 96 شو طالبان خو 96 کې راغلل 96 یعنې مکتوب ما تا ته درلېږلی ده هغه د خالد مطمئن لخوا امضا شوی تاسو ته په اسنادو کې ما درلېږلی نو کله مې چې زه ورغلم اولمپیک ته نو دو ټینس بال کولو ما ورته ټینس بال د یو ملک کرکټ نشي کېدلی زه ټول مصرف درته کوم مشریم درته کوم او تر هغو چې مطلب زه ما کې انرژي وي زه به تاسو سره لوبېږم او تاسو به د هډبال لپاره انشاءالله پوره ټرین هم کوم تاسو باندې پوره تمرینات هم وکړم نو خلک ډېر خوشحاله شول او راغونډ شولو او اولمپیک سره موافقې ته ورسېدلو په اولمپیک په چوکاټ کې ما ته یو خط راکړه هغه مې موټر چې په انګلیسي کې ولیکئ چې موږ یې خارج ته ولیږو خو البته چې موږ چې دغه خط دوی نه واخیسته دا چې موږ ته خارج ته ولیږه هغه اسناد ما سره شته ده په ډېر یو عجیب و غریبه طریقه باندې ما دا د کرکټ بین المللي شورا په هغه وخت کې لندن کې وه هغې ته دا خط ولیږلو هغه وویلې چې دا خو د اولمپیک یو خط تاسو راوړی ده
تاسو there must be a governing body for cricket in a country. دا هغه اول شرط و چې governing body به یعنې کرکټ یو مستقله اداره ده، باید governing body وي. نو موږ ولایتي لوبې په لار واچولې، دغه د سیمټو رولر چې تعین یې دلته کومه نوري صاحب بیا هم وبخښه بیا دا خبره کومه لږ شاته شي او مغلطه پاتې شي ځکه دا زه نه غواړم دا ویډیو خراب راشي. یعنی ستاسو د هارډبال د پیل نه مخکې په کابل کې ټینس بال کرکټ کې د لوبغاړي وو؟ نه، هارډبال شروع هم په حساب د رسمي کولو د ټینس بال نه مخکې شوې ده، خو ټینس بال په پراګنده ډول باندې یعنی په یو یعنی داسې خلک چې پاکستان نه راغلي وو چې موږ راغللو نو ټینس بال بالکل په مکریانو کې یو سالکانو خاکسار په نامه هم دا وهاب و فلانی و دا اسماعیل او سرتاج شایدزی کې اوس دا کرکټ کې لږ تبصرې مبصرې هم کوي، بیا د ملي ټیم لوبغاړی هم سو، دا ډېر کسانو اکثره نسم کولی نومونه مې یاد ته نه راځي، نو دا لکان ول دا ما سره ملاو سو، دا د ټینس بال. او هغسې د ټینس بال خو د مجاهدینو په وخت کې هم په جلال آباد کې د طیب اخندزاده او یو بل قاري صاحب و، د هغوی له خوا نن په 92-93 کې هم ټینس بال کرکټ په جلال آباد کې هم خلکو کړی و. خو دلته زه یوه تقاضا تاسې نه هم لرم او د ټولې په دغه د تاسو د چینل له طریقه زه ټول افغانستان کې صرف په کرکټ تفسیري کوي، یوه هیله ترېنه کوم چې د کرکټ چې دوی کله هم تعریف کوي، دوی وایي چې فلانی د افغانستان د کرکټ یو له بنیادګذارانو. په دې خبره کې زه یو څه دغه لرمه، د کرکټ د بنیاد مشري ما کړې، لیکن له موږ سره چې څومره د کرکټ کې خلکو کار کړی ده، که دغه معرفت په هغه کوم چې هغه اصولي طریقه باندې چې ډېر معرفت راځي، هغه دا ده چې دا ټول کسان تر 2009 کاله پورې تر شهزاده مسعوده پورې تر لوبغاړو پورې چې بیا زه به انشاءالله یو نومونه تاسو ته ټول درکړم، یعنې داسې تاج ملک بیا په د جمهوریت په وخت کې موږ سره یو ځای سو، د دې علتونه بیا ټول درته وایم. نو دا د بنیاد غړي دي او زه د دغه بنیاد مشر یم. که زه وایم چې نه دا بنیاد ما ایښی بیا دا ټول کار ما کړی، دا هیڅ امکان نه لري. هغه ورځې نه چې ما رسمي بڼه باندې کار کړی، زه مشر یم او موږ سره خلکو کار کړی ده، او دا د یو چې کوم عمده کسانو موږ سره کار کړی وخت سره زه د هغوی نومونه برابر کړم، منظم کړم، یو لس شکل کې اما کرکټ بورډ وکړه. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې د افغانستان د کرکټ تاریخ چې لیکلی د ایمل پسرلي هم په خپل کتاب کې یو مسله مطرح کړې وه. بیا د هغه کتاب په اساس ما چې کله د افغانستان او د نړۍ د کرکټ تاریخ لیکه نو هغوی سره وغږېدم. حامد یوسف چرخي د خدای وبخښي څه موده مخکې دلته په امریکا کې وفات شو، هغه سره چې زه وغږېدم هغې یوې بارکې ته اشاره وکړه. هغه ویل چې د ټینس کرکټ موږ رسمي کړی و، بیا چې نوري صاحب راغی رسمي او نړیوال کرکټ په افغانستان کې پیل شو. نه، زه به دومره ووایم که چېرته یې رسمي کړی و، کوم ځای کې رسمي کړی و، کوم ځای کې چې رسمیات کېدل، زه دا قصه نیمګړې پاته نیسي اوس دا درته کومه. نو دغه د اولمپیک دغه خبرې ته بیا بېرته ته راځم، دا به تا ته خپله په ثبوت ورسېږي. زه په وار وار ماته مشکل دغلته ښکاري چې ستاسو دغه هیډ لږ ماته کلوز راځي، زه نه پوهېږم چې دغسې که دغسې نه لږ شاته دغسې که زحمت نه وي دغسې بس زحمت حد ده بیخي صحیح مهرباني نو چې کله اولمپیک موږ ته دا خط راکړو، موږ ولایتي لوبې په لار واچولې او هغه د ولایتي لوبو افتتاح عکسونه هم بعضې ما درلیږلي دي چې موږ افتتاح کړی، پیچ مو جوړ کړی. دې ته ما یو رولر هم راوړی چې هغه ما تاسو ته وویل چې هغه په دغه وخت کې بعضې خلکو نه غوښتل چې کرکټ په افغانستان کې صحیح جوړ سي او د هغه رولر هم چا د صحنې نه وړی و، خو خیر پاس د سیمټو نه مې ورته جوړ کړ، او چا پټ کړی وړی و. نو چې دا کرکټ مخالفت و، خپله د اولمپیک په دغه وخت کې چې دا کم کرکټ موږ رسمي کولو، هغه وخت کې شکور مطمئن د اولمپیک رئیس و، او ده په خپله د دې ما ته وویله چې وروره دا کومې لوبې چې اوس ته په لاره باندې اچې داسې رسمیت ته موږ سره نه لري. او شورا د بین المللي یوه اشاره دې ته کړې وه چې ګورنینګ باډي. نو ما ورته ویلې چې ښه چې داسې رسمیت زه تا سره نه لرم، زه خو کرکټ نه پرېږدم،
څومره تاوان یې مصرف یې پې کوم خو کرکټ نه پرېږدم او د کرکټ لپاره به انشاءالله د افغانستان کرکټ به په افغانستان کې او په خارج کې په بین المللي سطح باندې موږ ممبرشپ او عضویت ترونه رسوو به. نو په دې کې شکر مطمئن مې بالاخره د موږ ولایتي لوبې ودرولې او موږ د مشرانو سره په تماس کې سو. خپله شکر مطمئن ته مې وایي دولت تاسو ته دا اجازه نه درکوي چې تاسو کوم ملي لوبډله جوړه کړئ، ځکه د دولت په چوکاټ کې باید خبره هم صحیح وه. نو ده خپله پیشنهاد کړه چې هغه سند ما درلېږلی ده، هغه یو کرښه مې ترې متاوه کړې چې ملا رباني هلته مادهوار لیکلي دي چې منظوری فدراسیون کرکٹ افغانستان، منظوری تیم ملی، منظوری تیم جوانان نوجوانان عاشا و اباتا ثبت و راجستر د ارګ نه منظوری واخیستل سوه او هغه په دغه کې د ارګ په اداري امور کې په فرهنګي کې ثبت و راجستر شو. یوه کاپي موږ راوړه اولمپیک ته او کرکټ په افغانستان کې قانونا د دولت په چوکاټ کې رسمي سولو او چې موږ ولایتي لوبې هم بیا په دغه ټیم کې په لار واچولې. او دا د 90 کالو دا د 90 اخرو تقریبا د 90 اخرو چې اولینې ولایتي لوبې هم بیا پاس له دې زیاتې شروع پې وکړله چې همدغه ولایتي اولین لوبې شپږ ټیمو په دې کې حصه واخیستله. انشاءالله ویلې ښه نه دي خو زه افتخار د فدراسیون په چوکاټ کې د کرکټ د فدراسیون مشر وټاکل شوی. زه هغې نه مخکې ټاکل شوی وم خو چې د دولت رسمیاتو اخیستل نو په دې وخت کې هم زه مشر وم هم د ما په غوښتنه باندې دا کار وشول. الحمدلله. نور سره څوک یادېږي مو معاون مو څوک او ما سره اداري معاون مجیب الله رحماني او اداري او مالي فني معاون ما سره څو دانې فني معاونین پاتې شوي وو چې په هغې کې دوست نظري وو او شفیق مسعود چې د لوګر و هغه را سره وو او ضیاءالرحمن ډېر تکړه هلک و ډېر پوه هلک و چې له ما سره یې په د افغانستان د کرکټ په کانسټیټیوشن کې یعنې په اساسنامه کې ډېرې منډې کړې وې. نو دغه ټورنمنټ چې رښتیا ختم شو دغه کسان ما سره معاونین وو او نور هم ډېری کسان ول چې یعنې هر نوع تاوان و مصرف و هغه ته خو ما غاړه کې وه. نور الحمدلله بس دا کسان هم تکړه ول او لوبو ته د شپږو ولایتونو ترمنځ مو ټورنمنټ وکړ. د هارډبال ټورنمنټ وکړ. هارډبال کوم ولایتونه وو؟ دې کې خوست، لوګر، دوسو، کونړ، ننګرهار، کابل او قندهار. فاینل هم قندهار ګټلی. داسې ویلی شو چې دا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اول دور کې د کرکټ اول ټورنمنټ و د هارډبال په افغانستان کې. بالکل دې نه مخکې د کرکټ کوم هیڅ ټورنمنټ نه ده شوی اصلا. رسمي ټورنمنټ البته د فدراسیون په چوکاټ رسمي ټورنمنټ قطعا نه ده شوی. دغه رسمي ټورنمنټ چې سوی چې اسناد موجود دي هرڅه مخکې له دې چې په دې وغږیږو چې دا دویمه مرحله شروع کیږي چې تاسو بیا د کرکټ د نړیوالې شورا او یا د اسیا د شورا سره تماس نیسئ. د دې شپږ ټیمونو نتیجه بیا څه شی شوه؟ د څه لپاره مو دا ټورنمنټ کړی؟ د خاطر خلک خبر نه کوم ټیم مو جوړه و د هغه لپاره مو لوبغاړي ټاکل. بالکل دې نه مخه ملي لوبډله جوړه کړه او په ملي لوبډله هم جوړه کړه او ډېر ښکلی ټیم و. ما یې عکسونه درلېږلي دي چې د موږ په کوواټو پېښور کې میچونه سوي دي او د پېښور په 2 میچونو کې موږ یو میچ ګټلی، د کوواټ کې موږ 2 میچه کړي، په اسلام آباد کې مو بایللی او د کوواټ میچ مو هم ګټلی و. او دا د افغانستان اول ملي ټیم و د فدراسیون اول ملي لوبډله وه. عکسونه یې شته ده ما درلېږلي دي. بیا تاسو کولی شئ چې یو که ما ته راوښیي نو چهرې نه بیا تقیم دا فلانی ده دا فلانی دا فلانی دا فلانی ده نو د چهرو نه بیا زه تاسو ته ویلی شم. زه به دلته یو کار وکړم. دغه کتاب کې دغه کومه قصه چې تاسو یاده کړې ده ما د دې کتاب په لیکلو کې هم تاسو سره مرکه کړې وه. زما یادېږي دا خبرې مو ما ته کړې وې خو دلته لږ په تفصیل پرې وغږېدو. دلته ځینې نومونه زه تاسو ته اخلم چې زه لږ وضاحت وشي چې هغه وخت تاسو سره په ټیم کې څوک وو او ستاسو که یادېږي په ذهن کې مو کپټان خو تاسې وایي طبیعي ده نه؟ او
نور نو دغه مکتوبونه شته دغه ستاسو مکتوبونه ما دلته خپاره کړي دي دا موبایل مکتوب دی دا او دا د اولمپیک اولین مکتوب ده دا مو هغه اول ټیم دی ګوره تاسو پکې پګړې په سر دا اول ټیم ده دا کتاب څنګه رسیدلی دا مان راکتلی دا کتاب 3 کاله مخکې چاپ شوی مسلمانه د خدای په کابل کې ما ته نه رسیدلی ما چې یوه خبره درته وکړم چې یوه بدبختي په افغانستان کې دا چې که د ما معمولي عکس یو شی پکې وي ډېر افسوس کوم ډېر مې کله زړه ودردېږي خلک کوشش کوي چې دا بس پرېږده دې نه به تېر سو ما ویلي چې من څه نه ګرځم زارې به پرېږدو ستاسو خبرې به واورو ښه دلته په دې ټیم کې ما سره چې دغه نومونه دي دا نومونه به زه تاسو ته اوس یو واخلم کپتان تاسو یاست سیف الرحمن په نامه عبدالوهاب بادشاه حسین البته بادشاه حسین زه پیژنم مدثر زمان سرتاج شاهدزی عبدالرؤف صاحبزاده دولت زازی عابد گل محمد صابر خالقداد نوری هم پیژنم رحمت ولی مسرور خدای دې وبخي او شمال خان دغه دوه درې لوبغاړو نه بغیر نور ما پکې څوک ونه پیژندل دوی چیرې دي د دوی په اړه لږ راته معلومات راکړه زه فکر کوم چې شایزی خو همدلته ده او خالقداد خو هم شته ده او رحمت ولی مسرور وهاب دوی شته ده وهاب دا اوس هم کورونه په کابل کې ارزان قیمت کې دي او مدثر زمان چې ده دا خو اصل کې پېښور کې دوی زیات پاتې شوي دي کونړ دي خو ډېر پخوا نه راغلي دي دا اوس هم پېښور کې پاتې کېږي او هغوی کېدای شي پاکستاني شناخته کارډونه هم ولري هغوی ډېر پخوا افغانان دي لکه پخواني او شمال خان هم وفات شوی ده رحمت ولی هم شهید شوی ده او سیف الرحمن او دغه دولت زازی خو اوس د کاناډا د کرکټ کوچ ته دولت زازی او همداسې عابد ګل دغه بعضې هلکان چې دي عابد ګل مې په دوبۍ کې ولیده خپل کاروبار کوي نو داسې شته دي اکثریت لا موجود دي ښه دغلته ښه قصه خو تر دې پورې خبره جوړه شوه چې ملي ټیم دا نو 1998 کالو بالکل د دغه ولایتي ټورنمنټ هم دغه ټیم جوړ کړ دا ګوره ما لیکلي دي دقیقه دا کتاب چا رقم ما ته راورسوه خیر دې کتاب لپاره ما تاسو سره تفصیلي مرکه کړې وه متاسف یم چې تاسو په دا کتاب نه رسولی انشاءالله کویل ولئ دا خپلې خبرې به هلته وګورئ د اسنادو سره ما دا مسایل مطرح کړي دي پکې ښه دلته یوه خبره ده د خوست چې اوس افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه ټاپ لوبغاړي د خوست دي د ننګرهار په دغه ټیم کې څوک و دغه وخت کې د خوست او د ننګرهار دا تاسو چې نومونه یې واخیستل د خوست نه خو محمد خان زدرانه مو مجاهد زدرانه مو رشید زدرانه مو هغه وخت کې د زدران ورونه لږ کرکټ شوق زیات و اوس هم الحمدلله زیات دي نو هغه وخت کې نوروز منګل په دغه ټیم کې نه دا سفر چې څنګه له دې سفر کې نه دې پسې متصل بل سفر و چې موږ که د فکر چې ډېره دنیا او میډیا موږ ته متوجه شوه چې موږ پاکستان فاټا ته ماتې ورکړه چې زه کپتان وم په دې سفر باندې لږ نور په دې راته وغږېږئ چې دا د رسمیت پروسه څنګه وه دغلته دا کوم مکتوب چې تاسو ما ته لیږلی او ما په دې کتاب کې چاپ کړی دی دا په انګلیش باندې دی او د اسلامیک امارت اف افغانستان د طالبانو د اول دور د اسلامي امارت د وخت مکتوب دی او دلته تاریخ د اکتوبر 1990 کال کې دوی لیکلي سعادت نوري دوی د افغان کرکټ د فدراسیون د مشر په توګه ټاکلی او دوی دغه معرفي شوی دی دا مکتوب دا خو تاسو په افغانستان کې دننه دا مکتوب ترلاسه کړ خبره رسمي شوه دغه دنیا ته مو د آسیا شورا ته او د کرکټ نړیوالو شورا ته دغه لاره څنګه پیدا کړه څنګه هلته مو مراجعه وکړه چې هی دلته پاکستان ټیم ته دا ډېره جالبه ده دا داسې قصه وه چې موږ کله په دې باندې کوشش وکړو نو دې نه وروستو موږ د دولت رسمیات ترلاسه کړل لیکن د کرکټ د بین المللي شورا سره د موږ رابطه د نسیم الغني د پاکستان د کرکټ بورډ سره موږ رابطه وکړه د هغه له طریقه موږ نسیم الغني چې د ایشیا ریجن هغه وخت ایشین کرکټ کونسل نه و ایشین ریجن و هر کرکټ ریجن و دا د ډیولپمنټ افیسر و
نو دې سره زموږ رابطه وشوله. دوی د کرکټ د بین المللي شورا سره رابطه وکړه. نو د کرکټ بین المللي شورا بیا دغه یو کاغذ غوندې موږ ته راولېږه، ما سره هغه شته دي، یو 4-5 شرایط یې ولیکل. نو هغه شرایطو مطابق بیا خو زما سره ملګري چې څوک ول هغوی هم په کرکټ پوهېدل او څه په انګلیسي لکه انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، څه ناڅه الحمدلله زه هم پکې ګزاره مې کوله په انګلیسي ژبه کې. نو موږ د دنیا نور کانسټیټیوشنونه لکه نورې اساسنامې مو کتلې، د هغې مطابق تیار کړل. خو خوشبختانه په 99 کال کې دغه د افغان بیسي مشر بیات دا د یو انګریز سټیوارټ بنتم په نامه باندې او آریانزی چې د آریانا تلویزیون اوس مشر ده، دا 3 واړه په وزیر اکبر خان کې داسې تېرېدل. هغه انګریز چې و دا سړی د انګلستان د 19 کلونو ټیم نه لوبېدلی و ډېر پخوا. نو چې کرکټ یې لیدلی و، دوی میدان ته راکت سو، زه په میدان کې ولاړم. ما ورسره ځان معرفي کړ چې زه مشر یم. بس دوی یو دم ډېره دلچسپي واخیسته. ما څه حکمت عملي وکړ چې د موږ د صرافۍ نه علاوه د قالینو کاروبار و. ما دوی ته ویل، دوی ویل موږ ځو لندن ته، مالې دغسې زه تحفې در کوم تاسو یوسئ. نو ما په دې کې د اسټرالیا دپاره، د انګلینډ دپاره، د پاکستان دپاره او د ایشین کرکټ کونسل دپاره 4 واړو لپاره فرمایشي، یعنې د موږ خو مسلک و، دې کې قالینې جوړې کړې. د قالینو کې کرکټ ګراونډونه او پیچونه ډېر په مهارت سره، او په دا مې دوی ته ولېږل چې هغو بېرته کوم جوابونه رالیږلي دي دغه قالینو، ما تاسو ته درلیږلي، تاسو یې کتلی سئ، په هغې کې شته ده چې ا ونډرفول ګفټ کارپټ که نه، دا ما هغوی ته لیږلي دي. نو دا مو دوی ته د دوی په ذریعه باندې ولېږل او دیو خلکو دا لندن ته یو ته ورسول. او له هغې خوا نه موږ ته مکمله د کرکټ یو د اساسنامې یو پوره یو کاپي د بل ملک راوړله چې دغه مطابق تاسو د خپل ملک جوړه کړئ. او هم یو څو بیکه د کرکټ سامان له لندن نه بیات موږ ته راوړلو چې د هغې افتتاح موږ بیا په غازي سټیډیم کې دغه میدان وکړله، چې موږ هلته غازي سټیډیم خو ډېر د بلو شیانو لپاره دغه خو موږ هلته هغې کې کار وکړلو، پیچ مو جوړ کړ فوري او بیات راغی، موږ افتتاح وکړله. او الحمدلله دا و چې اسناد ورسېدل او آی سی سی موږ ته خپل فیکس نمبر راولېږه او د وزارت خارجې نه د متوکل صاحب سره د موږ ضیاء الرحمن د قندهار ملګري پېژندل، د هغه ځای نه موږ د فیکس موضوع شروع کړله. خو بیا هغه فیکس سهولت هم نو، بیا مطلب د مخابراتو کې دننه یو فیکس و چې وروسته بیا خپل همدې بیات پکې افغان بیسیم په نامه باندې د تلیفون او د فاکس لپاره یو شبکه جوړه کړه، چې اوس دغه د خپله یو مکمل غټ د مخابراتي شبکه لري او افغان بیسیم په نام باندې، چې دا د موږ وخت نه شروع دغه دی نه شروع. دغلته موږ ته سهولت د فیکس برابر شو، ګرچې یو فیکس $4-5 کېده، خو خیر موږ کولو. نو دغه موږ شروع وکړله او بالاخره د آی سی سی سره هغوی موږ ته یو امتحاني دوره راکړه رسمي پاکستان ته. هغوی دا فکر کولو چې دا اوس کو ممبرشپ ورکو، دا به اوس په لونګۍ سره میدان کې کته کېږي، دا به اوس څه رقم حساب وي. لیکن نه، داسې نه وه. موږ خو کرکټران هغوی ته معلومات نه او موږ د کرکټ د ټول رول، لباس، هر څه نه خبر وو. او دا هغه وخت و چې دنیا د افغانستان سره رسمي روابط نه درلودل، د څو هېوادونو نه بالکل نه درلودل، بالکل نه درلودل. خو د کرکټ هر څه موږ تکمیل کړو. 2000 کال ده او یو سفر هم د دې نه مخکې بل هم کړی ده. نو په دغه وخت کې دغه 2000 کاله پورې دغه وخت کې تاسو داسې په وقفه‌یي شکل کرکټ کوئ په افغانستان کې، که په دوامداره شکل کوئ د لوبغاړو په دوامداره شکل کومه ملي لوبډله چې موږ جوړه کړې وه د هغې موږ په دوامداره شکل باندې تمرینات کول، خوراک، څښاک مکمل، یعنې هېڅ کمبوتی. هغه ټیم ته وګوره چې په 98 کې تللی ده، چې ټول چک که، لباس هم چک که، هغه عکس کې او لاندې هغه بوټانو پورې هم چک که، چې یو شي کې به یې کمی ونه ګوري او ډېر منظم و. دغه د 98 ټیم لا درته ښیم، دغه کمرې ته نږدې کوم چې دا مینوال یې وګوري. دا دی همدغه ده، بالکل. وګوره الحمدلله چې انشاءالله چې په یو دغه کې به ډېر منظم، مشکل نه. او د فدراسیون په چوکاټ کې تاسو معاش درلوده په هغه وخت کې؟ نه 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 وروره، زه درته وایم چې 4 نوینه مې چې شروع کړې ده. خیر د بعضې ملګري به اوریم د یو قلم او کاغذ مصرف نه نیولې تر ډېر څه پورې. دا بس حکومت بودیجه نه درلوده، ځکه تاسو معاش نه درلوده، بودیجه نه درکوله یا بودیجه نه وه؟ نه نه،
د جنواله د ملي ټیم چې کله موږ جوړ کړ ځوانانو ټیمونه هم جوړ کړل هغې ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکولې لیکن زه به درته دومره وایم چې ما په اولین ټورنمنټ چې کوم جوړ کړ د خوراک او څښاک او د لباس سره شاوخوا 4-5 لکه کالدار شاوخوا په اول ټورنمنټ کې مصرف کړی و یعنې داسې فکر وکړه چې 15 ټیم او د هغو خوراک او څښاک او لباس داسې عادي خبره نه وه افغانۍ نه وي نو هغه افغانۍ 2 رقم وي کالدار په کابل کې مروج اوس خو شکر خپل پیسې لرو او چې دغه مسله همداسې قدم په قدم مخې ته لاړ شو تاسو ویل چې د کرکټ نړیوالې شورا بیا تاسو ته یوه امتحاني دوره وټاکلې مطلب په دغه لوبو کې ولوبېږي په دغه ټورنمنټ کې هغه لوبې په پاکستان کې وي په پاکستان کې وو او تاسو جوړ کړ په 1998 میلادي کال کې لاړئ خیبر پختونخوا پاکستان تاسو څه وکړل 98 کې خو چې لاړو اخو په پېښور کوارټ کې او په اسلام آباد او 2000 قانون او نو هغې نه علاوه موږ صرف داسې تللي یو اکثر وخت چې خپل تمرینات هم کړي او مختلفو ټیمونو سره به موږ لوبېدلو موقع نه به م استفاده کوله لکه په ژمي کې په ژمي کې دلته ډېر دغه و دې نه موږ ډېر فایده دا واخیستله چې پېښور کې تیار بلد و اکثره خلکو پېژندلو ټول لوبغاړي به م بوتلل مختلفو کلبونو سره به م دا ولوبول ښه پرکټس ښه منظم تمرینات خو هماغه د مصرفو د تاوان خبره چې وه هغه زه ذمهوار وم اول خدای او دا لوبو رسمیت هم نه درلوده اول دلته البته دغه ستاسو د معلوماتو په اساس چې ما لیکلي دي که اشتباه مې لیکلي وي ته مې سم که چې ستاسو په مشرۍ په 1998 کال کې د لومړی ټورنمنټ وشو او همدغه لوبډله چې تاسو ټاکلې وه همدغه د افغانستان لومړی لوبډله وه چې رسمي سفر یې وکړ پاکستان دغسې ده دغه رسمي سفر کې مو چا سره لوبې وکړې پاکستان کې دا هم 2 لوبې په پېښور کې وکړې د 19 کلونو د پېښور سره ځکه د موږ هلکان هم ډېر نه یول په هغې کې موږ یوه لوبه وګټله یو موبایله ده او دوی سره هم 2 لوبې وکړې او یوه لوبه هم په کوهاټ کې وکړله چې هغه هم د افغانستان په ګټه باندې تمامه سوې وه او د دغه لوبه د اسلام آباد لوبه موږ بایللې وه نو یعنې ښه ولو ګرچې داسې کومو غټو ټیمونو سره لوبې نه وې لکه یو د هغه ډیویژن مطلب ټیمونو سره هم لوبې ولې داسې په غټ کوم دغه باندې لیول به نو لیکن په دویمه دوره کې چې موږ کله امتحاني دوره د ICC لخوا نه سوله هغه نو بیا د ښه ټیمونو سره میچونه وو چې تقریبا د پاکستان ټیم په اندازه لوبغاړي پکې ول پاکستان فاټا ټیم او همداسې اسلام آباد کمباین ټیم چې کوم هغه ډېر قوي ټیمونه وو او هغه په ډېر غټ سټیډیم کې او ښه مې یادېږي ډېر کراوډ د افغانستان ډېر افغاني ځوانان راغلي وو لیدو ته په اسلام آباد کې چې ما یو وخت سره لیږلی چې سلام ضعیف هلته هم الحمدلله ایز ا بالر موږ یو څه پرفارمنس کړی و موږ ته میډالونه او دغه راکړل هغه و چې بیا ICC همدغه دوره چې کله موږ وکړه او لومړی ځل چې موږ کله میدان ته کته سولو نو د پاکستان د کرکټ بورډ ډایرکټر بریګیډر منور رانا په نامه یو کس و هغه راغلی و مالته ناست و او له مغه ځای نه ICC ته وویلې چې they are completely مطلب دوی پوره کرکټران دي دوی کې کوم دغه نسته او دا دوی ډېر زر کولی شي چې ورلډ سټینډرډ ته ځان برابر کړي نو موږ لا دا میچونه ختم نه وو چې موږ ته شورا د بین المللي عضویت د آسیایي او بین المللي دواړه اعلان کړل چې الحمدلله باندې برکت افیلیټډ ممبر هغه 3 درجه هیواد د افغانستان شنو آفرین او دغه مکتوب هماغه وخت در رسېدلی و تاسو ته را رسېدلی ما در لیږلی که نه هلته لیکلي دي تاسو یې وګورئ لاندې لیکلي ما یو ټیک مارک پې کړی لیکلي دي ویلکم ټو د فیملی اف ICC کانګریچولیشن اینډ ویلکم ټو د فیملی اف ICC زه غواړم د کتاب کې پیدا کړم ما کتاب کې چاپ کړی دی زما یادېږي خو خیر برحال نو د هغه ځینه افغانستان رسمي کرکټ د کرکټ د نړیوالې شورا سره رسمي شو او د آسیا د شورا سره آسیا شورا سره بالکل او د بین المللي شورا سره خو د آسیایي شورا بیا داسې سیسټم ولو چې لوبې به موږ دلته چې شروع کولې یو 2-3 خبرو ته زه تاسو نور متوجه کړم چې دغه د افغانستان کې د ملا رباني چې تر هغو د هغه وخت کې رئیس الوزرا چې دا کومه منظوري ورکوله
په دې وخت کې دا کار د شکر مطمئن د اولمپیک مشر و، زه رئیس فدراسیون یم. دا یو دوه درې نقطې ډېرې مهمې دي. دې سره دا تاریخ ډېر د کرکټ صفا کېږي. خو د بین المللي شورا ته معرفي کول د موږ چې دا د قلم الدین مولوي قلم الدین په مشرۍ کې وشول او د هغوی په مشرۍ کې بیا بین المللي دغه افیلیټ ممبرشپ یې هم موږ ترلاسه کړلې. چې دې نه وروستو بیا قانون دا و چې موږ خو ګر چې سفرونه وکړل پاکستان ته دې پسې متصل بل سفر هم وکړ او هغه بل سفر هم چې کولو نو په همدې وخت کې په افغانستان باندې دلته د هغه وخت موجوده نظام باندې د ناټو له خوا نه حملې شروع شولې او هغه قسم دا وله چې موږ ملي لوبډله هلته دعوت وله او لارې بندې وې او ما په یو موټر کې ملي لوبډله په بل موټر کې خپله کډه او ماشومان بار کړل او همداسې په څڅوبي باندې لاړلو چې قصه یې دا وله چې یعنې د موږ د کور یو ماشوم هم په غره کې وښویېدل. خو په هر حالت چې موږ لوبغاړي او کډه په یو ځای پاکستان ته واړول او په لوبو کې اشتراک وکړو. په لومړۍ لوبه کې ایز ا کیپټن ما یو 9 آوټ کړل چې هغه نه ما درته ویلې چې بیا موږ په هوټل کې ولو چې تاج ملوک راغی او ما ته ویلې چې موږ افغانان یو موږ هم کرکټ کوو چې ما سره شناخت پیدا شو. د تاج ملوک صاحب چپټر د افغانستان په کرکټ کې بل چپټر د کوشش وکوم چې هغه سره هم وغږیږي مځکه هغه د 2001 کال نه وروسته د افغانستان کرکټ ته داخليږي. هغه ستاسو د مکتوب یادونه مو چې وکړه هغه مکتوب دغه دی په دې کتاب کې شته او دې کې هغه د شرایط ټاکل شوي دي چې نه دا هغه دی دا هغه کتاب دا هغه مکتوب ده چې لومړی موږ هغوی سره خبرې روانې وي. یو شرایط دا و چې تنظیم کوونکې اداره باید ولري او د نړیوالې شورا د اصولو مطابق باید کرکټ پکې وشي، اساسنامه ولري او کوم بل هیواد په حساب ضمانت وکړي او دغه ټول شرایط پکې وو. دغه مکتوب چې دی دا یو بل مکتوب دی چې تاریخ په 2001 کال کې د جون 21 په لیکل شوی دی. دلته بیا لیکل شوی دی چې افغانستان ته ښه راغلاست وایي. قربان دې سم. دا د افغانستان د کرکټ د رسمیاتو هغه فاینلي کانسټیټیوشن او څومره شرایط چې ټول مو ورپوره کړل او سفر مو هم ښه کامیاب وکړ او دغه و چې موږ ته بین المللي افیلیټ ممبرشپ او لیکلي هم دي هغه اخره کې ما ټیک مارک هغه د شته دی پکې چې کانګریچولیشن چې نوم یې غلط نه کړم دا جنرال منیجر و یا عمومي مدیر و د دغې شورا تاسو ته دا خو تر 2000 لومړي کاله پورې قصه وه. بیا چې کله 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې یو تحول راځي، سیاسي تحول راځي او بیا موقته اداره راځي، بیا جمهوریت حکومت پیلېږي. تاسو بیا څه شوئ؟ پرې مو خو د کرکټ لاړئ بیرته خیبر پښتونخوا ته په کابل کې موږ په همدغه میچونو کې ولو چې په افغانستان باندې حملې شروع شولې تر هغو چې موږ میچونه خو هغه تقریبا 3 ورځني میچونه وو او 4-5 میچ ول هغې تقریبا تمریناتو سره یوه نیمه میاشت دوام وکړو تر هغو چې میچونه ختمېدل هماغه و چې هغه وخت نظام ختم شو، امریکایان راکته شول او خبره 2002 ته ورسېده. 2002 ته ورسېدل نو په دغه 2002 کې چې خپله دې ته ورسېدل نو موږ په له افغانستانه چې بیرته افغانستان ته راتللو نو موږ هلته د افغانانو ډېرې دلچسپیانې چې ولدلې نو په میډیکل ګراوند کې موږ د افغانستان لپاره پر اخبارونو کې په میډیا کې ټرایل اعلان کړلو چې افغانان دلته ډېر زیات دي، دلته ډېر د کرکټ افغانان لوبغاړي پیدا کېږي. موږ له دې نه ښه ټیم هم جوړولی سو. هماغه و چې ما یې عکس در لیږلی ده. په هغه عکس کېدله چې نبي ډېر وړوکی و چې موږ ته ټرایل ته هلته راغی. همداسې فرض مثال کریم و، استیګل و او حمید حسن ولو چې دوی ټرایل ته راغله او د ټرایل نه وروسته په دوی منظم هلته کیمپ وکړه ځکه دوی ټینس بال کړی او هاډبال یې نه و کړی. دغلته یوه خبره کوم تاج ملوک عالم صاحب په خپل کتاب کې دا مسله یاده کړې ده چې ما ورسره خبرې وکړې هلته هم دا مسله یاده کړې ده چې موږ لاړو پېښور کې ستاسو یادونه کړې ده چې تاسو وایي او فکر کوم کریم صادق هم ورسره و چې ورغلي وایي ذهن کې دا خبره راځي چې راځه
حکومت نوی شوی دی راځه چې د افغانستان کرکټ ته داخل شو د افغانستان د کرکټ یو بل چپټر شروع کیږي چې بیا اوس 2023 کال کې موږ دغه وخت کیسې اوس موږ ته داسې ښکاري چې هغه وخت تاسو ته چا ویلي وای چې افغانستان به په دنیا کې د راشد مجیب نبی ګربز غوندې سوپر سټاران ولري نو شاید تاسو به باور به مو درلودو خو زړه ته به مو دا خبره نه لیدله چې نه موږ په څه حال یو امید مو چې افغانان به ښه لوبغاړي ترلاسه کړي او تاسو د تاج ملک خبره وکړله تاج ملک زه دغه د ما خبرې کېدای شي دی واوري او اوس وخت راغلی ده چې حقیقت سره ووایو او د یو بل ستاینه وکړو که ته ووایې چې تاج ملک به داسې کوم خپله دی کوم ښه کرکټر به و یا به کوم دغه خو ټینس بال یې کړی نو د هاډبال په لحاظ باندې د کوم یو میچ هم نه و کړی خو دومره و چې په ده کې کوالټي دا ډېره ښه وه تاج ملک کې چې دی وایي چې ما کوشش وکړ د خپله کوشش نه بلکې ما ځان سره راوستو زه راغلم او استګلو کریم ما ته ویلي چې ما ورور تاسو سره میلاو شوی اوس په جلال آباد کې ده جلال آباد کې راغلم نو هلته د موږ نماینده تیار موجود طیب اخندزاده هغه راته ویلي بلکل تاج ملک په نامه کس دلته وی راځي هر مازدیګر موږ سره ټینس بال کې زه یم وایي راته معلوم ده راځه چې وار دې ولم چې ورغلم نو دی هلته د څه ملګرو سره و ما سره یو ځای سو او راغلو کابل ته او دلته مو اولمپیک ته څنګه راغلم اولمپیک کې د امنیت کسان راغلل په سبا باندې زه یې ونیولم او بوتلم بندي یې کړم چې دا خو طالب راغلی نو البته چې زه هلته لاړم ما چې هلته کومې خبرې وکړلې هغه خبرې دوی چې کومې واورېدلې نو دوی پښیمانه شول په دې خپل کار باندې او ډېر په عزت یې بېرته رخصت کړم او سیده راغلم اولمپیک ته چې راغلم نو تاج ملک دې دلته لاتلی نو او ورغلو دشتي معاون او موږ ورته ویلي چې کرکټ هغه سینه وډه بوله چې بلکل یې کوئ او د دغې ورځې نه موږ په جمهوریت سره کار شروع کړ او تاج ملک راسره و او په دې کې زه موږ لاړو بېرته پېښور ته چې لاړو نو تاج ملک په جلال آباد کې پاتې جلال آباد کې پاتې دا کیسه به یې وکړم لږ په نو جلال آباد د ستاسو خبرو په منځ کې دغه څوک چې د مرکه زموږ ګوري دا قصه اوري زه کوشش کوم چې تاج ملک عالم صاحب هم دغسې د نوري صاحب غوندې راولم ځکه هغه هم د کرکټ د افغانستان د کرکټ د یو مهمه برخه د مهم تاریخ کې ونډه درلودلې د افغانستان د کرکټ په تاج ملک کې دا کوالټیانې وې چې په هر حالت کې به چې وو پروت به و کرکټ ته که ته دی وایې چې کله موږ همالته مغه وخت کې چې راغلو نو ده داسې کوشش کولو د خپله کوشش کولو چې ولا دا د کرکټ مشري به زه وکړم که نه ما ورته ویلې چې زه خو واقعیت خبرې ما ورته ویلې مالې زه بیا لږ مخکې شوی نو ما ورته ویلې مالې زه د کرکټ مشري چې دا نه ته کولی سي او نه درته پرېږدم دې همداسې ورته وویلې او نه درته پرېږدم نه ته کولی سي نه دا وس توان هم نه لرې ځکه ته مالته زه تعین یم چې ته یو ټینس بال دې کړی دی او بل د دې لپاره چې ده ډېر څه په کار دی هغه یې ویل نه دي په کار چې هغه ما نو ده ته ما دا خبره وکړه ده را سره ویله چې نه انتخابات به کوو په انتخابات نوري صاحب خبرې کوئ دغه تصویر بیخي خراب شو دغسې مهرباني نو ده ما ته وویلې چې بس انتخابات به سره وکړو اولمپیک کې هم جنجال سو سره نو انتخابات هم وکړو ما ښه یادېږي یوه رایه مو وانخېسته اورې هم خفه کېږي دې هم نه بیا هم ما ځان سره معاون کړ زه به ورسره وغږېږم ما ځان سره معاون کړ چې معاون مې کړ بیا هم تکړه و ډېر تکړه و یعنې ما چې د ده حالت ته کتل او د ده د همت ته مې کتل زه د ده د همت همیش ده ته داد ورکوم چې بس پروت به و کلک به پروت و من خو کاروباري خلک و تلو راتلو به مشري مې هم کوله خو انشاءالله چې همغه وخت کې بیا ما باندې دغه ګریډ ګیم فلم جوړ شو او دې ګریډ ګیم فلم یعنې ته یقین وکړه چې دوی یو څه همکاري دې لپاره کړې زه ورسره ګرځم ما یو څه نورې له پاسه پې کړلې چې ولایتي لوبډله مې جوړه کړله چې دا 2-3 ورځې کېږي د هغې زه کلیپونه ما اچوم کله کله او ما ته حاجي الماس په نامه د پېښور کې یو قومي مشر و هغه خط راکړی و شازده مسعود باندې چې تاسو سره په دولت کې دی کومک کوي او موږ ورغلو پارک کې شازده مسعود پیدا کړ او د سره د ما ملاقات وسو ما سره رئیس ځاځی و په هغه وخت کې
او د موږ سره خپل همکاریانې شروع کړې چې وروسته بیا څو ځل دی مطلب بدون له انتخاباتو په خپل ځان د کرکټ رئیس د بعض روابطو په ذریعه باندې خپل ځان د کرکټ رئیس کو خو کار یې وکړ موږ ته دومره ضرر نه ده رسېدلی بلکې په دولتي چارو کې موږ ته ګټه رسېدلې ده او همدغسې تاج ملک بیا له ده سره یو څه وخت مخکې ولاړه خو 2004 کاله پورې زه هم د کرکټ کپتان وم هم یې مشر وم د 4 تر 5 په اخره پورې نو په 5 کې زه په ملیشیا کې چې وم هلته دوی یو څه هغه د شخصي خصومت په وجه باندې ډېر به یې نه وایم خو لږ څه نه لږ به یې ووایم ځکه دوی داسې یو کار وکړه چې یو پلان یې جوړ کړه ګډوډي غوندې هلته چې هلکه دا سړی به څنګه لرې کوو له کرکټ نه اوس ریاست خو زه شهزاده مسعود ځان ته اعلان کړ او دلته یې د کپتانۍ نه باید ختم کړو دا نو ما لپاره هغه وخت کې هم ډېره دردونکې وه چې مصرف هم کوم تاوان هم کوم تاسو ته هارډبال کرکټ مې هم در وروزلو شاګردان مې هم یاستئ دا رقم خو نه دي په کار خو والله ډېرې خفه کړم چې راغلم رښتیا هم شهزاده مسعود ځان د کرکټ رئیس اعلان کړی و 2007 کال یعنې د 7 تر اخر 8 ته نارسېده دغه 2.5 کاله ته د کرکټ مشري وکړله او په دې کې چې څه وسول هغه یې نه وایم خو دوی په ډېره اسانۍ سره د ما په غوښتنو باندې کرکټ پرېښود او بیرته مقابل کې انتخابات ته راغلل چې بیا ما انتخابات یې وګټل بیا مې واقعیت بیا تاج ملک ته ځای ورنه کړ بیا مې ورته زیاتې اوس ځه نو رخصت مې کړ بیخي زما یادېږي یوه ضمني خاطره دلته یادوم ضرور هم نه ده چې تاسو بیا پرې وغږېږئ په انټرکانټیننټل کې نه پوهېږم 2009 کال و که 2010 کال و یو بل مشر ټاکل شوی د ضیاء الرحمن په نامه باندې د کندهار و که ضیاء الله فکر کوه ضیاء الله زما یادېږي قصه دې وکړه ډېره جالبه ده زه نه غواړم ځکه چې هغه خلک نشته اوس که موږ خبرې کوو یو رقم ته هغوی فکر ونه کړي چې خبره نه کوم جالبه هغه وخت کې بي بي سي کې خبریال وم انټرکانټیننټل ته لاړم غونډه وه شهزاده مسعود صاحب دغه کسې مشر اعلان کړ چې د انټرکانټیننټل باندې راووتو تاسو او ستاسو ملګري راغلي واست او په ډېر یو احساساتي حالت کې وایي هغه جنجال که هم وشي تاسو جنجال کوو ما وضعیت ولیدو خو خیر دا شپه تېره شوه چې سبا لاړو دا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ دا اوسنۍ اداره چې ده دا اوس میدان چې نړیوال میدان یې چې بولي چې اوس پکې داخلېږم خوشحالېږم اوس چې چیرمن یې میرویس اشرف صاحب دی په دې باندې به هم بیا وغږېږو دلته سهار تاسو هم راغلی او دغه نوی مشر چې شهزاده مسعود صاحب تېره شپه اعلان کړی و دی هم راغی او ستاسو ترمنځ زه د هغه جنجال شاهد وم هغه کوم الفاظ چې هلته تبادله شول زما توقع نه وه چې زه د خپل غاړو نه دا الفاظ واورم خو افغانان یو نهایتا مشکلات لرو احساساتي کېږو زر غوسه کېږو او بیا په داسې ډلو کې یو دوه درې ټکي درته ووایم خیر دی کانټیننټل ته چې زه ورغلم د دغه سفرونو د دې 3 سفرونو ډیلیانې تر خارجه پورې فرض مثال د دوی کیمپونه دا به زه ثبوت وړاندې کړم د دې به زه مکمل هغه یاداشت تاسو ته وړاندې کړم چې یعنې تر 10,000 لکه افغانۍ پورې ټول مصرف مې هم کړی افغانستان ون ډے سټیټس هم واخیسته ورلډ کپ کوالیفاینګ راوند کې هم پاتې سولو او ون ډے سټیټس مو واخیسته افغانستان ته $6 میلیونه د آی سی سی له خوا نه د 2 کالو لپاره تقریبا شاوخوا 5.5 که $6 میلیونه اعلان شول او په دغه صورت کې چې کله پیسې اعلان شولې د دې په ځای چې زه وطن ته راځم او 95 تر 2009 کاله پورې په هر حالت کې ما خپل ژوند تباه کړی او زه راځم او ګلان په غاړه کې راواچول سي هغه که د هر چا لخوا نه دا ضرور دی چې ته ټیم اغوا کا لکه هغه خلک ورته څه وایي پوره ټیم کانټیننټل ته بوځه اول ته وایه چې وروره زه مشر یم او سبا فلانی مشر اعلان کوم که نه دا کوم اصول یعنې زه ښه پوهېږم چې دوی به هم ډېر پښېمانه په دې کار باندې هلکه دې کار هغه مشر چې ټاکلی وه خو بیا مشري ونه کړه خو بیا هغه جنجالونو یو بېلګه زما په ذهن کې دا خاطرات اوس هم تازه ده د افغانستان کرکټ تاریخ کتاب چې لیکلی بیا هم حواله ورکوم د مل پسرلي په کتاب باندې هلته ستاسو د کپټانۍ نه د لرې کېدو یوه قصه ذکر شوې ده که غواړئ وضاحت ورکوي شاید مینهوالو ته جالبه وي وایي هلته لوبه روانه وه د لوبې په منځ کې کریم صادق کیپر و نوروز منګل او دغه نور لوبغاړي هم وو
خو تا ښه کپټاني نه شوه کولی، نو بالاخره د ډګ آوټ نه غږ کېږي چې نوروز منګله کپټاني واخله. که نوروز منګل زموږ هغه ګوري، زه کوشش کوم چې هغه سره هم وغږېږم، د هغه د ژوند قصې هم واورو. وایي په د لوبې په منځ کې د العداد نوري نه کپټاني اخیستل کېږي، نوروز منګل کپټان ټاکل کېږي. هغه کتاب کې دا مسله یاده شوې ده. البته د الفاظو په تفسیر سره دقیق الفاظ کوي، خو قصه زمونږ د کرکټ سره ډېر ریلیټډ ډېر د پخوانه پاتې شوی ده. خو زه به هم دلته ووایم د ګیلې په تور باندې ما نه دې ورته پوښتنه کړې دا په کوم اصول قانون کې تا سره دنیا هلته مني په ګراونډ کې کپتان بدل سو، هلته د یو بین المللي الایټ ایشیا کپ و، کوم وړوکی کپ نه و، د ملکونو په سطح یو ایشیا کپ و. داسې دا مطلقا دروغ وه، دغه چې هر چا کړې ده غلطه ده، بلکې داسې ول چې د اوس به یې زه ووایم په څوک دې پرې خفه کېږي ناستې ګل او رئیس ځاځي بیرون د میدان نه پلان جوړ کړی چې ما ته په میدان کې جنګ کوو، هغه په اخبارونو کې راغلل. نو د افغانستان کرکټ له بې عزتۍ سره مخ کېده او دوی ما ته داسې پیشنهاد وکړه چې دا کپتاني دا یو پلان و. ما نه دوی ښه لوبغاړي نه ول، همدا د ملي ټیم لوبغاړي دي. په همغه وخت کې زه فکر نه کوم چې یو هم د ما بال ته مخې ته درېدلی سوی، خو دا ځان ښودنه به کېدای شي ښه نه ده، خو لږ به یې ووایم. نو دا هغه ویډیوګانې مې پیدا کړي دي او اماده کړي مې دي او اوس مې دا تقریبا دغه کوم چې یو سټینډرډ چا سره خبره وکړم چې دوی په ښه ایچ ډي باندې دا ما ته راجوړې کړي، خو به یې ګورئ، ثبوتونه به مو ګوري، هر څه به ګوري. نو په دغه وخت کې چې دا میچ ختم سو، د شپې ما نوروز راوغوښت، هغه سینیر ما په خپله نوروز کپتان کړ. دا د هیچ چا صلاحیت نه و، نه دومره داسې کومه خبره شوې چې دونه د ما په توهین باندې ایمل پسرلي لیکلي وو. ایمل پسرلي که دا لیکلي خو باید ما زه په دې ګیله من نه وم، سخت خفه وم. یوه خبره کومه چې زه یو طرفه معلومات وړاندې نه کړم. په همدې قصې کې دا خبره ذکر شوې ده چې العداد نوري صاحب ویلي دي چې دا خو د کوڅې کرکټ نه و چې زه به د میدان نه لرې کېږم، زه کپټان وم. ستا د خولې نه دا کیسه رد شوې ده، خو په دې جزئیاتو چې تاسو وکړه، په دې جزئیاتو کې هغه کتاب کې ما دا کیسه ونه لوستله. ښه، په هر حال دا شی و، ما د افغانستان په خاطر باندې زه ځوان وم او زه اوس هم دغه اوس درته وایم چې دا خو تا سره چې کومه قصه کوم دا خو تقریبا پوره 21 کاله مخکې ده، 21 کاله مخکې. زه دغه اوس یو کم 50 کاله عمر مې ده. زه الحمدلله په فټنس لحاظ باندې دونه درته ووایم چې دغه T20 میچ هم ډېر په اسانه کولی شم، که څوک یې مني او که نه مني. نو په هغې وخت کې مې نه شو کولی. راځه که نه نوري صاحب، نو ولې تا خو رسمي استعفا هم د کرکټ نه ده کړې. راځه. نه هغه خو کله په هغې وخت کې مې چې د افغانستان غم را سره و، د افغانستان فکر را سره و، یو کلیپ په دې کې دغه لوبغاړي راسي ما ته مایوسه وي، وایي رئیس صاحب میچونه مو بایلل. هغه کلیپ هم شته ده چې زه ورته داسې مخ راوګرځم مایوسه، هغه مې پیدا کړی، انشاءالله درلیږم. زه ورته خیر ده که میچونه مو بایلل، افغانستان خو یو چا وپېژنده، افغانستان ته خو به خدمت نور وکړو. په خدای قسم چې دې ته مې پوره ورځ زړلې دي دې کلیپ ته، چې دومره احساس خو موږ سره. دقیقه خبره ده، جالبه خبره ده. ښه، دا ټولې قصې چې راټولې کړو، غم، خفګان، خوشحالي، د خوشحالۍ ژړا، د خفګان ژړا، د لانجو ژړا، د غربت ژړا، اوس چې افغانستان په دې حال کې ګورئ تاسې او 20 کاله شاته ګورئ، څه احساس د ذهن کې پیدا کېږي؟ زه ډېر د ویاړ احساس کوم، ډېر زیات، چې زه د دغه لښکر دا زه ویل د الله ویې نه خوښېږي او زه کوشش کوم چې دا کلمه استعمال نه کړم، خو د تاسو د معلوماتو او د وطنوالو د هیوادوالو د معلومات په خاطر باید ووایم چې ما داسې یو فکر چې کوم د ملک ته راوړی او بیا زه د لښکر مشر پاتې شویم. کله ناکله دا خلک تعریف وکړي چې د افغانستان د بنیادګزارانو له جملې نه زه دا فکر کوم چې دا هم د یو راجوړي شکل سو چې ډېر قصابان سو بیا پکې غوا مردارېږي. خو وروره زه مشر وم، ما سره په دې بنیاد کې ټول غړي دي، دا ملي ټیم لوبغاړي، نبي، اصغر. ستاسو په دې فیسبوک کې هم په تاسو باندې دغه انتقاد کیږي، په شخصي مجالس کې ما هم دا انتقاد اوریدلی دی چې نوري صاحب بل څوک نه غواړي، وایي دی وایي چې بس میم ټوله زما، بس دا شی ما شروع کړی، زما په نوم به تمام. زه دوی مجبوره کړی یم چې زه داسې بعضې وخت کې دوی زه په خپلو دغه باندې اعتراف کوم، لیکن د دې اصلي مقصد دا نه ده.
خلک باید په دې باندې سر خلاص کړي چې زه دغه د افغانستان د کرکټ د بنیاد مشر یم. دا بنیاد چې کوم ما ایښی ده په دې بنیاد کې چې څومره خلکو کار کړی هغه د دې بنیاد غړي دي. موږ په یو ارشیف باندې زه خپله کار کوم او هغه ارشیف به انشاءالله تیار سي. د یو نوم به د اکثره پکې پروت وي چې فلانی په دې وخت کې یا لوبغاړی یا فرض مثال کرکټر تر 2009 کاله پورې چې په کرکټ کې چا کار کړی هغوی د دې بنیاد غړي دي. نو که د ما په مقابل کې د افغانستان د کرکټ اساس د ما په مقابل کې بل چا ایښی وي بیا پر مخ وړی وي بیا یو کس راوستی هغه ته خرچ مصرف او تاوان ورکړی وي او هغه یې روزلي وي هغوی یو ځای ته رسولي نو ته اوس ما ته دا وایه چې دا مشري سوله د دې بنیاد او که نه زه هم یو غړی شوم د دوی په شان. دا نقطه ده مهم. مننه. څو لنډې پوښتنې کوم ستاسو لنډ ځوابونه غواړم تفصیلي نه. د کپتان په توګه مو اول سفر پاکستان ته و او په نړۍ د غړیتوب د اخیستلو نه وروسته مو اول سفر چیرې و یادېږي؟ هغه قائد اعظم ټرافي و پاکستان ته مو او د هغې نه وروستو اولین سفر مو د 18 کلن و چې نبي کپتان و په 2004 ته نارسیدی نه 2003 اخري وختونه و. ما سره ایگزیکټ ډیټ شته ده خو خیر اوس داسې نه ده راته یاده. اول 17 لاړه انډیا ته. په انډیا کې په حیدرآباد کې زموږ میچونه و چې د دې لپاره ما یوه نیمه میاشت په هندوستان کې تېره کړله. بیا د آی پی ایل مشر راجیو شکلا دا ډېره مهمه نقطه ده او د ګنګولي او د المیا سره مې ملاقاتونه وکړل. بعد له یوې نیمې میاشتې چې ټولو خلکو راپورې خندل چې دا کار دی نسي کولی او د المیا مې دې ته اماده کړ چې هغوی دا راسره ومنله هغوی ته مې قناعت ورکړ او د افغانستان د پلینګ کنډیشن ضمانت د هندوستان د بی سی سی آی لخوا نه وشولو چې په دې کې د راجیو شکلا د آی پی ایل مشر چې دا اوس کله کله هغه د ښي پکې پهلوان سړی ده چې دا راسره ډېر همکاري وکړله او موږ د افغانستان پلینګ کنډیشن چې اولین ټیم 17 لاړه ورپسې بیا نېشنل ټیم په ملیشیا کې چې زه کپتان وم. تاسو په کپتانۍ کې افغانستان کوم کپ ګټلی؟ نه موږ په قائد اعظم ټرافۍ کې ښه پرفارمنس کړی ده او د فاټا نه مو چې لکه دوه میچ ول که نه د فاټا سره په پېښور کې اسلام آباد کې هغه هم داسې لیول پاتې وو خو داسې کوم سیریز نه ولو او نه کوم داسې موږ هغې وخت کې کوم انټرنیشنل یعنې لکه د نورو دنیا ملکونه چې د یو نیشنل ټیم سره فرض مثال سیریزونه کېږي داسې نه وو. د موږ لیول د کرکټ ټیټ وو ممبرشپ مو ټیټ وو او لیول مو ټیټ وو نو په همغه لیول موږ لوبې د ځینو شخصیتونو او د ځینو لوبغاړو نومونه اخلم په اړه یوه جمله ووایاست څه دوی ته څنګه تعریفوي؟ شهزاده مسعود. شهزاده مسعود په دولتي چارو کې د موږ له کرکټ ته ډېر مفید تمام شوی ده. ګر چې خلکو به اخواتي خوا پکې کړي خو بعضې به دغه به یې کوشش به یې کړی چې یو بل خلاف دی هغه کې هغه وخت دی په قدرت کې خو موږ ته به انشاءالله تاوان نه یې رسېدلی موږ ته مفید تمام شوی. تاج ملک کلام صاحب او تاج ملک خو ما خپله مخکې هم درته وویلې چې مخکې به منځ کې خوږې ترخې اوس هم داسې یو لکه ورونه ډېر سره یو بل ته ګران یو. او تاج ملک په کرکټ کې د تاج ملک لویه لاسته راوړنه دا وه چې دی په هر حالت کې ما مخکې هم درته ویلې چې کلک به ناست او نظریات به یې ورکول چې انشاءالله موږ یو ځای ته رسېږو موږ یو ځای ته رسېږو. انسان مثبت او زیارکښ. مثبت او زیارکښ بلکل. رئیس احمدزی یو لوبغاړی و او شپه ورځې خپل تمرینات کول او له موږ سره هم ګرځېده به یعنې داسې هم لوبغاړی و هم له موږ سره په کرکټ کې ګرځېده او د ما ملګری ده او ډېر ښه هلک ده. اصغر افغان د ما په کپتانۍ کې ما سره لوبېدلی رئیس احمدزی چې تا یاد که ما سره کپتانۍ کې لوبېدلی ده او اصغر افغان چې و هغه وخت کې تقریبا دی یو سنسیبل یعنې په لحاظ سره په داسې یو کم عمر کې هم دی داسې یو اکسپیرینس یعنې یو تجربه کار ډېر داسې ښه فکر والا د هغه مې یو څه کلیپونه را پیدا کړي دي چې د همغه وخت د 2004 کال د ایشیا کپ چې دی لګیا ده او ډېره عجیبه غریبه زبردسته نقطه ده نیولې ده د سپاهي بیخته ولاړي
او خالقداد ورته کمره نیولې چې تا څه نظر ده وایي وروره د ما خو داسې نظر ده چې کرکټ چې موږ د ملک لپاره کم کرکټ ته راوتلي یو هغه دا نه ده چې ووهه موږ باید داسې کرکټ وکړو. ډېره زبردسته نقطه یې ده او انشاءالله چې ډېر به زر میډیا ته وړاندې کړم. نوروز منګل د افغانستان په کرکټ کې د لومړي ځل دپاره داسې یو پلیر راغی چې هغه او ډېره داسې ځان خو هغه او خالقداد دا کلاس پلیران ول. یعنې په هغه وخت کې هم دوی که چېرته یو زموږ د ملک سټنډر اوچت وای د کرکټ نو دوی به ډېر هغه وخت کې هم ښه پلیران ول او نوروز منګل له موږ سره په کرکټ کې منډې هم کړي دي او د کرکټ ایز ا پلیر هم ډېر ښه لوبغاړی پلیر پاتې شوی. حمید حسن خو چې ورځې نه د کرکټ ته راغی ما ورته دا خبره وکړه لږ چاغ ولو هغه کې شته د ویې ګورئ نو ما ورته ویلې فټنس دې وکړه دا خلایي د ډېره ښه استعمالوله همغه خلایي وه چې نن یې د حمید حسن نه یعنې زه ورته وایم چې یو انټرنیشنل سټار اوس هم ده خلک یې یادوي او ډېر زحمت یې ویستل ډېره خواري په ځان باندې وکړه او یو ښه پلیر او ښه سړی محمد نبی تاسو ویل چې انډر 17 کې هم تاسو سره و ملي ټیم کې هم او یو جمله کپټن هم پاتې شوی. نبی په هماغه ماشومتوب کې چې کومه ورځ موږ دوی نه ټرایل اخیسته چې دا بیټ د په لاس کې واخیست ښه راته یادېږي او دا پیډونه یې تړلي وو یعنې د هغه د هغه سټان او د ودرېدو نه موږ خو کرکټ سره داسې یو جنون تېر کړی که اوس درته ووایم خو چې یو سړی بیټ لاس کې واخلي چې دغه چې دا ودرېږي موږ ته اندازه لګېږي چې اوس دا بیټسمین ده او که نه ده که بال لاس کې واخلي د بالر نو نبي په هغه وخت کې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی تاسو یقین وکئ خالقداد دی راوستلو او ما هغه وخت خالقداد هم دا خبره ما دا به د افغانستان انشاءالله یو ښه پلیر یو ستار به ویې ګورې هماغسې ده. او بالاخره راشد خان خو زه سعیده د کرکټ د ډېرو دورو مشر پاتې شویم او تقریبا ډېره اوږده دوره کپتان هم پاتې شویم خو د راشد خان په اړه به زه یو څو الفاظ نور هم ووایم چې دا یو افغانستان دپاره یو د خدای یو بیله تحفه ده د الله پاک او په دې ملک باندې د ده په وجه باندې د موږ امیدونه د موږ خوبونه او د موږ هغه هیلې الله د ده په ذریعه باندې داسې روښانه کړلې چې ته یقین وکړه چې کله ډېر جګرخونه سمه ته یقین وکړه ما د سره دوره ناسته ولاړه نه ده سوې په خوب کې راته راسي چې په خوب یې مو وینمه نو د ورځې ما طبیعت جوړي یعنې دا په دې صفت باندې لکه یو خپل اولاد او د ټول افغانستان دپاره په تاریخ کې یعنې داسې یو ویاړ چې د ده په ذریعه باندې خدای پاک موږ ته راکړه نو دا یعنې ډېر د افتخار او د ویاړ ځای ده او هماغسې استعداد او هماغسې انسانیت او شرافت خدای ورکړی. ډېره مننه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اول کپتان د فدراسیون اول مشر رئیس ستاسو دا داستان مو ټول واورېدو په داستان کې چې کوم ملګري دوستان د کرکټ اړوند مشران او لوبغاړي یاد شوي دي زه کوشش کوم چې هر یو ته همدغومره وخت ورکړم د هغوی قصې واورو د هغوی سفر واورو د هغوی روایت واورو او ستانه ډېره مننه کوم او که دا کتاب تاسو زما دا کتاب په څه طریقه راورسېږي یا به سره په تماس کې سو او دا پرندې ټولنې په کابل کې چاپ کړی دی او تاسو پیدا کولی شئ که نو بیا ماته ووایه زه به چاته ووایم چې تاسو نه د تاسو د چینل نه د تاسو د لیدونکو نه ډېره مننه کوم او ډېرې داسې خبرې به وي چې هغه به پاتې وي خو د یو کتاب په صورت کې یا د یو بل پروګرام په صورت کې زه غواړم چې دا هر څه ډېر روښانه واضح او دغسې او د تاسو نه به م انشاءالله په هغې کې همکار به را سره اوسېږئ او د تا نه ستاسې نه ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم چې د تا لیوالتیا او زه چې کوم وینم او کتابونه او دا وینم چې د تاسو مخامخ صفت نسی نو دا به د افغانستان لپاره نور هم ډېره د کرکټ لپاره یو مثبته تمامه سي د تاسو د کوششونه انشاءالله. مننه کور مو ودان خدای د افغانستان ودان آباد لري او زموږ کرکټ د لا وغوړېږي چې موږ پې همدغسې تر څومره مو چې وس کېږي وغږېږو ولیکو او خلکو ته یې بیان کړو. ډېره مننه ښه وخت ولرئ.